welcome to Homa Biology. نن ټاپک زما د رول اف آیرن چې زمونږه انساني کم جسم چې دی نو زمونږه په جسم کې د آیرن چې دی څه کار دی. اوس آیرن که مونږه په کیمسټري کې وګورو نو آیرن چې دی دې ته مونږه په پښتو کې وایو وسپنه، او د آیرن کم سمبل چې مونږه په کیمسټري کې لیکو نو هغه مونږه لیکو Fe. په Fe باندې چې دی دا آیرن ایلیمنٹ چې دی دا ظاهریږي او د دې اټامیک نمبر چې دی نو هغه دی 26 او دا مونږه د ځمکې نه راوباسو نو ځکه چې دی دې ته مونږه مینرل وایو او دا داسې یو مینرل دی چې دا زموږ سره ډېر زیات ریر دی. دا خو شوه د کیمسټري خبرې، خو مونږه به دلته کې خبره کوو د بایولوژي، څنګه چې ستاسو د کلاس 9 په بایولوژي کې دا ټاپک ورکړل دی رول اف آیرن، چې کم آیرن کم معدنیاتو کې چې کم راځي نو زمونږه په جسم کې د دې کار صحیح. د دې مطلب دا نه دی چې مونږ وسپنه خورو او زموږ جسم نه چې دی مدد ورکوي. د آیرن چې دی دا مونږ ته میلاویږي د خوراک نه. د خوراک نه چې کله دا مونږ ته میلاو شي نو یاد ساتئ کله چې مونږ خوراک وخورو نو دا ډایرکټ لاړ شي سټمک ته. دا چې کله سټمک ته لاړ نو د سټمک نه بعد تاسو په ډایجسټیو سیستم کې دا ویلي چې دا خوراک شامل شي په انټسټاین کې، او د انټسټاین نه بعد دا خوراک بیا شاملیږي د بلډ سره. نو کله چې زمونږ خوراک لاړو بلډ ته او په دې خوراک کې چې دی مونږ آیرن خوړلی، مطلب مونږ چې دی مڼه وخوړه ځکه چې په مڼه کې چې دی آیرن چې دی هغه موجود وي او زمونږ له جسم نه چې دی پیدا ورکوي. اوس دې بلډ ته دا خوراک لاړو نو د خوراک نه بعد فرض کا مونږ خبره کوو په بلډ کې زموږ سره صحیح سیلز دي. اوس په بلډ کې زموږ سره سیلز دي نو دلته کې مونږ خبرو کوو د ریډ بلډ سیل، یعنی مونږ خبرو والو د RBC یعنی ریډ بلډ او سیل. اوس ریډ بلډ سیل چې دی نو د دې دا کلر چې دی دا زموږ سره څه دی دا ریډ دی. دا ولې ریډ دی؟ په دې کې یو پروټین موجود دی، هغه پروټین ته مونږ وایو هیموګلوبین. نو څه چلو شي اوس مونږ چې دی آیرن وخوړ نو اوس دا آیرن چې دی دا راغی سیلز ته، په سیل کې چې دی بیا RBC ته راغی او په RBC کې زموږ سره پروټین موجود دی چې هغې ته مونږ وایو هیموګلوبین. نو دا آیرن څه چلو کې دا آیرن دا چلو کې چې دا میلاو شي د دې هیموګلوبین سره. اوس چې کله دا د هیموګلوبین سره میلاو شو نو هیموګلوبین کې دا کار وکړي چې دا اکسیجن کیری کوي. اکسیجن کیری کوي د جسم مختلف ځایونو ته چې دی وړي، لکه مونږ مثال والو د مسلز مثال مونږ والو چې دا مسلز ته ویشي نو په مسل کې چې دی د اکسیجن چې دا استعمال شي او د خپل ضرورت مطابق چې دا سټور کړي. نو مطلب څه شو د آیرن دلته کې کار څه شو؟ د آیرن کار دا څه شو چې دا چې د RBC کې میلاو شي، په RBC کې ریډ بلډ سیل کې بیا دننه هیموګلوبین او دا هغه کم هیموګلوبین چې دی نو باقي اکسیجن چې دی د آیرن هیموګلوبین سره ولګي او یو ځای چې دی وړي راوړي سپیشل زموږ سره چې دی مسلز ته وړي، ځکه چې موږ مسلز چې دي 600 مسلز دي هغه کار کوي، هغه حرکت کوي، نو هغې له انرژي چې دا زیاته پکاري. اوس مونږ وایو چې د آیرن خبره مونږ کوو نو آیرن چې دی مونږ له څومره پکار دی. اوس فرض که زه والمه چې یو طرف ته زما سره دی چایلډ مطلب یو ماشوم دی، بل طرف ته به زه والمه مین یو سړی او بل طرف ته به زه والمه ومن. نو اوس 3 کسان شو، دا خبر په غور باندې چې دی واورئ. اوس ماشوم چې دی نو د په ثابت جسم کې چې څونه آیرني نو هغه زموږ سره 3 ګرام، بیا زموږ سره کم سړی چې دی نو هغه دی 4 ګرام او بیا زموږ سره ومن چې دی نو باقي زموږ سره 3.5 ګرام. نو اوس په تاسو وایي که ښځه چې دا نو باقي آیرن چې دی زیاتي، خو دلته کې دا خبره یاد ساتئ کم چې زموږ سره ایوریج هایټ والا سړی، مطلب داسې یو سړی چې د هغه ایوریج هایټ چې دی هغه د 5 فوټ نه سیوای نو په هغه کې چې دی 4 ګرام آیرن چې دی هغه موجود دی. اوس ښځې له چې دی نو هغه 3 ګرام دي، خو دا به تاسو اورېدلي چې په ښځه کې آیرن چې دی زیات پکاري. هغه ولې زیات پکاري؟ کله چې د ښځو سره ریلیټډ یو سایکل دی چې هغې ته مونږ مینسټریول سایکل ورته وایو، په هغه تاسو پوهېږئ. په هغه مینسټریول سایکل چې کله کېږي او کله پیریډز راشي نو په مینسس پیریډ ورته مونږ وایو، نو په هغې کې د ورځې د ومن نه 1 ګرام اف آیرن چې دی نو هغه په بلډ کې چې دی وځي. نو ځکه دې ښځو له څه پکار دی آیرن چې دی د 3.5 ګرام نه چې دی زیات پکار دی. خو که فرض کړه موږ د هایټ خبره کوو نو بیا سړو کې چې دی هغه آیرن چې دی هغه سیوا دی. اوس آیرن چې دی دله دونه راغی دله دونه راغی دله دونه راغی. اوس د آیرن به څه کوي؟ د آیرن چې دی دا به تقسیمیږي، دا به په دې ثابت جسم باندې چې دی دا به تقسیمیږي. فرض کړو چې د 4 ګرام خبرو کومه نو د دې 4 ګرام آیرن نه چې دی هغه به څه ټیشوز لځي، څه به چې دی پروټین لځي او څه به میلاویږي د انزایم سره
او د کېږي څه آیرن څه لیټل اماونټ چې دی نو هغه به زموږ سره میلاویږي بون میرو ته به ځان رسوي ځکه بون میرو داسې ځای دی زموږ په جسم کې چې د هغه ځای نه دا بلډ سیل چې دی پیدا کېږي نو د څه چې دی دا به رسوي دغه شان د ده په جسم کې هم کېږي دغه شان ومن چې دی د په جسم کې هم کېږي خو د ومن د جسم نه دا خبرې دوی ته دا مسئله کم بیبي فرض کړه د پریګننسي پیریډ نو څه آیرن چې دی هغه به د ومن نه ځي هغه به ځي بیبي ته تاسو به خیال کوئ فرض کړه دا زموږ سره مدر ده نو په دې کې هم زموږ سره یو ماشوم چې دی پریګننسي په پیریډ کې نو د جسم نه چې دی څه آیرن چې دی هغه دوله راځي نو څنګه چې دی ومن نه چې دی آیرن چې دی زیات پکار دی اوس آیرن نه دیس تراغه خو دا دوه مین کارونه کوي یاد ساتئ آیرن چې دی دوه مین کارونه څه دي یو زموږ سره چې دی سایز چې دی هغه انکریز کوي زموږ د جسم کم سایز چې دی هغه انکریز کوي مطلب دا دی چې موږ هایټ چې دی هغه سیوا کېږي او بل زموږ سره دې ته به موږ وایو چې دا ګروت کوي بل د ګروت نه علاوه دا چې کوم مین کار کوي نو هغې ته موږ وایو ډیولپمنټ موږ دې ته وایو ګریجوال ټرانسفارمیشن یعنی یو کار یو کو ګروت دا دی زموږ هایټ چې دی هغه ورسره سیوا کېږي بل ډیولپمنټ دی نو آیرن ډیولپمنټ دا کار کوي چې ګریجوال ټرانسفارمیشن کېږي مطلب زموږ د جسم اعضا چې دی هغه ورو ورو چې دی غټېږي یعنی ټرانسفارمیشن یعنی چینجز چې دي نو هغه پکې راځي نو اوس دا خو چې دی د دوی فنکشن شو چې ګروت کوي ډیولپمنټ کوي او د هغې نه علاوه زموږ سره چې کم هغه دی اکسیجن چې دی هغه کیری کوي اوس موږ ته د آیرن میلاویږي د څه نه نو یاد ساتئ موږ چې کله دلته اوس ولیکم سورسز آیرن موږ ته څه نه میلاویږي د ریډ میټ سره غوښه چې موږ خورو د هغې نه میلاویږي د هغې نه علاوه بینز مطلب دالونه شوپړ وغیره موږ خورو بیا زموږ سره دی نټس کم ډرای فروټس چې دي غوزان دي بادام دي وغیره د هغې نه چې دی موږ ته میلاویږي اوس دا خو سورسز شو مطلب څلور سورسز یا زموږ سره سپینچ کم پالک چې د هغې نه چې دی موږ ته میلاویږي اوس فرض کا زموږ په جسم کې آیرن کمی راغلی خو چې کله د آیرن کمی راشي نو یاد ساتئ یو بیماری موږ ته لګي چې هغې ته موږ وایو انیمیا څه ته وایي کله چې د وینې کمی راشي نو هغې ته چې دی موږ انیمیا وایو اوس دا انیمیا چې دا دوه قسمه یو زموږ سره چې دی شارټ ټمي او بل زموږ سره چې دی لانګ ټمي موږ له بیا څه پکار دي چې کله انیمیا مرض راشي موږ له بیا څه پکار دي موږ له بیا ټیبلټس پکار دي چې د هغې نه موږ ته آیرن میلاو شي مطلب موږ له ګولۍ پکار دي خو د دې لپاره چې موږ کوم ټیبلټس استعمالو نو دا یاد ساتئ چې هغه زیاتره موږ په نهر باندې استعمالو او د دې آیرن سره سره موږ ویټامین سی چې دی هغه هم استعمالو خو یاد ساتئ چې کله د چا معده خرابوي د معدې دپاره چې تاسو کوم دوایي استعمالوئ نو هغې ته موږ وایو انټاسیډ داسې یو دوایي دی د چا هضمي مسلې د چا د معدې مسلې د دړ مسلې د هډکو مسلې نه هغه دا دوایي استعمالوي نو دا د دې لپاره چې تاسو کوم ټیبلټ استعمالوئ نو هغه به د دې سره یو ځای نه استعمالوي دا به بالکل یوازې استعمالوئ که تاسو سره بل څه استعمالوئ نو هغه به صرف صحیح هغه به ویټامین سی رول اف آیرن د کلاس 9 بایولوژي ټاپک او 8 نمبر چپټر کې زه امید کوم چې تاسو پوه شوي خپل فیډبیک ماله ضرور راکړئ میلاو شو د بل لیکچر سره تھینک یو ډیر مننه